बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। په خوب کې لړم لیدو، یعنی په خوب کې زهريلا جانور یعنی لړم یو کس ویني، چاهے نارینه ویني یا زنانه ویني، نو د دې تعبیر څه دی؟ په دې حواله سره ماته کافی میسیجز هم راغلي چې په خوب کې یو کس لړم ویني نو د هغې تعبیر بسوي. ظاهره خبره ده مختلف صورتونه وي، مختلف حالتونه وي، نو د مختلف صورتونو په وجه باندې د خوب چې کوم تعبیر وي هغه هم بیا مختلفي، لیکن یاد وساتئ دا اکثر او بیشتر چې کوم په خوب کې د لړم لیدو تعبیر دی دا اکثر خطرناک وي. بهرحال ویډیو مکمل وګورئ. کچې تاسو په خوب کې لړم لیدلې په کوم حالت کې لیدلې نو تاسو ته به دا په دې ویډیو کې ان شاء الله تعالی تاسو ته د هغې جواب میلاو شي. راځو اولنی تعبیر طرف ته. په خوب کې مطلقاً لړم لیدو دا د داسې دشمن علامت دی چې هغه کل عام ساسو سره دشمنی کوي، یا داسې دشمن علامت دی چې هغه خفیه طریقې سره ساسو سره دشمنی کوي. اکثر او بیشتر د خفیه دشمن علامت دی چې خفیه دشمن دی چې هغه تاسو سره دشمنی کوي. بظاهر خو تاسو ته په نظر نه راځي، لیکن دنه داسې یو کس دی هغه د بار قسم کې دی شي، د کور قسم کې دی شي چې هغه تاسو سره دشمنی کوي. نو په کار دار چې دغه حواله سره کچې په خوب کې لړم وینو صدقه او خیرات ضرور وکړئ، ځکه چې حدیث شریف کې راځي چې الصدقه ترد البلاء، صدقه چې کوم دی هغه روان مصیبتونه روان نقصانونه هغه لري کوي. دویم تعبیر په خوب کې د لړم لیدو تعبیر دغه دی چې یو داسې دشمن دی چې هغه د ژبې په ذریعه باندې تاسو ته نقصان در رسي. لګیا دی کوشش کوي خپل د ژبې په ذریعه باندې چغلي کوي، بدګمانیانې پیلاوي، تاسو په مطابق تاسو خلاف بدګمانیانې یا چغلي کوي، غیبت کوي، تاسو ته خپل د ژبې په ذریعه باندې هغه نقصان در رسي. نو خپل په آس پاس باندې چې کوم کسان دي په هغه باندې نظر ساتل پکار دي. سو هم داسې کېدی شي هغه د خپل قسم کېدی شي، د بار قسم کېدی شي. دریم تعبیر په خوب کې د لړم لیدو تعبیر دغه دی چې یو کس داسې چې هغه تاسو سره حسد کوي. دا د حسد کوونکي دشمن علامت دی چې داسې کس دی. ظاهره خبره دی چې کوم کس حسد کوي نو هغه به ظاهر دشمنی نه کوي، لیکن دنه هغه کوشش دا کوي چې دې انسان ته نقصان ورسي، هغه حسد کوي. نو دریم تعبیر دغه دی چې په خوب کې یو کس لړم ویني دا یو داسې دشمن طرف ته اشاره کوي چې هغه تاسو سره حسد کوي، بغض کوي، حسد ساتي سره. نو بیا هم په دې باندې صدقه او خیرات پکار دی. دغه شان دي څلورم نمبر په خوب کې د لړم لیدو تعبیر دغه دی چې دشمن طاقتور نه دی، یو کمزور دشمن دی. تاسو چې کوم دشمن دی هغه طاقتور خو نه دی، لیکن دشمن کمزور دی، د هغې نه باوجود هم تاسو ته نقصان در رسولی شي. خپل مختلف طریقو په ذریعه باندې هغه تاسو ته د نقصان در رسولو کوشش کوي. نو په کار داره چې تاسو نظر ساتي او د صدقه خیرات په دغې حوالې سره هم کوشش کوئ. پنځم نمبر په خوب کې لړم لیدو چې هغه ستا طرف ته روان دی، یعنی ستا طرف ته روان دی. په خوب کې داسې اینه چې لړم ستاسو طرف ته راځي روان دی، نو دا د دې علامت دی چې ستاسو شاته پشي شا یو کس داسې چې هغه ستاسو خلاف بدګمانیانې پیراوي لګیا دی، بدګمانیانې خوري، ستاسو خلاف غیبت کې سازش کې پشي شا لګیا دی. خپل د ژبې په ذریعه باندې هغه تاسو ته نقصان در رسولو کوشش کوي، غیبت کې، چغلي کې یا بدګمانیانې ستاسو مطابق پیراوي، ستاسو پسولو کوشش کوي. که چېرې تاسو په خوب کې وینئ چې لړم ستاسو طرف ته روان دی. دغه شانتي شپږم نمبر په کور کې یا په دکان کې لړم لیدو دا مالی حواله سره یا کاروباري حواله سره د نقصان او د رکاوټ علامت دی. یعنی داسې یو دشمن کې دی چې هغه مالی حواله سره یا دغه شانتي کاروباري حواله سره تاسو ته نقصان در رسولو کوشش کوي یا رکاوټ پیدا کولو کوشش کوي. نو دا د دې علامت دی په کور کې یا په دکان کې. که چېرې تاسو بچو یعنی لړم وینئ دا د هغې علامت دی، دا د هغې تعبیر دی. دوم نمبر په خوب کې د لړم چیچل، یعنی یو کس په خوب کې ویني چې هغه لړم وچیچي، نو دا د دې علامت دی چې کوم دشمن دی هغه نقصان در رسول والا دی، عن قریب تاسو ته نقصان در رسول والا دی، په هغې خپل چې کوم میشن دی په هغې کې هغه کامیابېدو والا دی، دا د هغې علامت دی. نو که چېرې تاسو دا په خوب کې ویني چې لړم تاسو وچیچي نو فی الفور صدقه او خیرات وکړئ چې تاسو د دشمن د دغې نقصان نه بچ شئ. دغه شانتي اتم نمبر په خوب کې لړم وجلو، یعنی یو کس داسې چې په خوب کې لړم ووجني نو دا د خوشخبری علامت دی چې دی په دشمن باندې غالب راځي او دشمن بخپل په میشن کې ناکامه کیږي. دغه شانتي نخم نمبر په خوب کې په جسم باندې لړم ګرځېدو، یعنی تاسو په جسم باندې لړم ګرځي، دا د دې علامت دی چې تاسو سره یو کس داسې چې هغه دوستی کې بظاهره دوست دی، لیکن دنه هغه تاسو ته دوکه درکې، نقصان درکې. نو خپل داسې دوکه‌باز دوستانو یارانو باندې نظر ساتل چې هغه بظاهره تاسو سره دوستی کې، یاري کې، خیرخواهي کې، لیکن دنه تاسو ته هغه نقصان در رسولی شي. نو دا د دې علامت دی. یعنی د دوستی په لباده کې د دشمن یا د دوکې علامت دی.
دغه شانتي لسم نمبر په کور کې دنه په کور کې دنه لړم لیدو دا د دې علامت ته چې دشمن په کور کې دن نه دی. د دې دوه تعبیر دي، یو دا چې دشمن په کور کې دن نه دی، حسد کوونکې او دغه شانتي بدګماني پیلاول والا او تاسو خلاف کوشش کول والا تاسو ته نقصان در رسول والا په کور کې دن نه دی. یو تعبیر دغه دی. دویم تعبیر دا دی چې کس د بار لري، دشمن د بار لري، حسد کوونکې د بار لري، هغه را لګي تاسو په کور کې دن نه توڑ پیدا کول والا، نقصان در رسول والا، تاسو چې کوم خاندان په هغه کې نفرتونو پیدا کول والا دی، دا سي د بار یو دشمن دی چې هغه تاسو کور وانه لیکیا دی، په کور کې دنه درال پیدا کی، نقصان پیدا کی او دغه شانتي بدګمانیان پیدا کی. نو د دې دوه علامات لري، په کور کې دنه کچري تا لړم ولیدو، نو په کور کې دنم دشمن کې دی شي او د بار دشمنوم کې دی شي. نو بهرحال دا ټوټل لس تعبیرات تاسو مخې ته ما بیان کړو. اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.